د لوی او مهربانه څښتن تعالی پر سپېڅلي نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو درنو اورېدونکو هیله لرم چې تاسې به روغ او د ژوند په ټولو ستونزو لاسبري اوسئ. تاسې همدا شیبه له ملي تلویزیونه د کاوش خپرونه وینئ. نن په خپرونه کې راسره د افغانستان د اسلامي امارت د سترې محکمې ویاند ښاغلی مولوي صاحب عنایت الله میلمه دی. ډېر ښه راغلی مولوي صاحب. مننه، سلامت اوسئ. که په پال کې راته ووایي چې ستاسې کارونه فعالیتونه څنګه روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و بعد. د هر څه مخکې تاسو ته او د ملي راډیو تلویزیون اوریدونکو او لیدونکو ته احترامات او نیک هیلې وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. وعلیکم سلام. تاسې د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په اړه پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت بیا واکمنۍ وروسته د اسلامي امارت محاکم ډېر فعالیتونه او ښې لاسته راوړنې لري چې د ځینو یادونه به موږ وکړو دلته. اول راځو د تشکیل موضوع ته. د تیر نظام په وخت کې تاسو ته معلومه ده چې صرف په ولایتونو کې په ښارونو کې محاکم فعال وو او په ولسوالیو کې محاکم نه وو. خو د اسلامي امارت د راتګ وروسته سترې محکمې د ټول افغانستان په ټولو ولایتونو ټولو ولسوالیو کې محاکم فعاله کړي دي او تشکیل یې تکمیل کړی دی. اوس هیوادوال کولی سي چې په پوره اطمینان او ډاډ سره د خپلې اړوندې محکمې څخه خپل عدالت ترلاسه کړي. او دوهم د محاکمو د استقلال موضوع ده. د تیر نظام په وخت کې د زورواکیو، رشوتونو، واسطو د وجې د محاکمو استقلال د ستونزو سره مخ وو چې د هیوادوالو باور او اعتماد پر محاکمو ډېر کم کړی و. خو الحمدلله د اسلامي امارت تر راتګ وروسته محاکمو خپل استقلالیت ترلاسه کړی دی. اوس هیوادوال کولی سي چې په پوره اطمینان او ډاډ سره د محاکمو څخه خپل عدالت ترلاسه کړي او هیڅ نظامي یا ملکي مسؤل نسي کولی چې د محاکمو یا قضاتو په چاره کې مداخله وکړي. او د دې ترڅنګ په محاکمو کې فساد له منځه وړل سوی دی. اوس حقدار ته رسیږي او په عدالت او انصاف سره فیصلې کیږي. اوس زورواکان، وکیلان، خانان او غریبان علی سویه محاکمو ته خپل دوسیې وړاندې کوي او حق و عدالت ترلاسه کوي. او څلورم باید ووایم چې د اسلامي امارت راتګ وروسته محاکمو ډېر لوړ تعداد قضیو ته رسیدګي کړې ده. تقریبا 22,800 دوسیې په اړه مکتوبي اجرات سوي دي او 100,000 دوسیو ته رسیدګي سوې ده، یعنی حل سوي دي چې د تیر نظام په وخت کې په دومره موده کې دغه تعداد قضیو ته رسیدګي نه ده سوې. او د دې ترڅنګ سترې محکمې په هر ولایت کې اختصاصي محاکم فعاله کړي دي. د تیر نظام په وخت کې چې کومې قضیې فیصله سوي دي، هیوادوال له هغو په اړه ډېر شکایتونه درلودل چې زموږ په دوسیو کې حق او عدالت شریعت نه دی مراعات سوی. نو د سترې محکمې د طرفه په هر ولایت کې اختصاصي محاکم فعال سو. اوس د تیر نظام هغه قضیې چې فیصله سوي دي خو تر اوسه تطبیق سوي نه دي، د مراجعې په صورت کې موږ د دوی دوسیې اختصاصي محکمې ته استوو. هلته د هیئت قضایي تر څېړنې وروسته که چیرې د دوی په دوسیو کې واقعا شرعي مشکلات وي، موږ د سره بیرته جریان ورکوو. او د دې ترڅنګ د غصب املاک محکمه فعاله سوې ده. د دې اهمیت او ضرورت مظلوم هیوادوالو ته ډېر ښه معلوم دی چې د تیر نظام په وخت کې زورواکانو د مظلوم هیوادوالو ډېرې شخصي مځکې غصب کړي دي او د تیر ادارې د فساد له امله د نه واکدارۍ له امله دولتي مځکې غصب سوي دي چې اوس هغه بیرته راګرځول کیږي. او داسې نور ستر محکمه ډېر ښه فعالیتونه لري چې د ځینو لنډه یادونه موږ وکړو. بلې تاسې په خپلو خبرو کې وړاندې یادونه وکړه چې په ځینو سیمو کې چې محکمې غیر فعال وي هغه موږ ټولې فعال کړي دي. اوس په هیواد کې داسې یو ځای یادونه خو تاسو نشئ کولی چې هلته ستونزه ولرئ او محاکم فعال نه وي؟ نه، اوس الحمدلله په ټولو ولسوالیو کې محاکم فعال دي او تشکیل یې پوره تکمیل سوی. بله، یو خبره چې تاسو ډېر یو ښه نقطې ته اشاره وکړه، ځینې دوسیاوې چې په تیر نظام کې تر یو ځای پورې کار رسېدلی و، نظام سقوط شو، اوس دغه دوسیه بیرته د سره څېړئ که نه کوم ځای پورې چې رسېدلی و د هغې نه همداسې مخکې ته ځئ؟ دغه دوسیې اختصاصي محاکمو ته حواله کیږي. که شرعي نقصانات پکښې د سره جریان ورکول کیږي او که شرعي نقصانات نه وي مخته پسې ځي او د تطبیق مرحلې ته رسېږي. بلې، د سترې محکمې د نهه دیوان په ارتباط باندې که موږ ته معلومات راکوي چې د تیر په شانتې دي یا پکې بدلون راغلی دی؟
ستره محکمه کې اوس فلحال 15 دیوانه فعاله دي. البته مخکې 8 دیوانه وو، خشونت علیه الظن، حقوق عامه او دغه 3 دیوانه. اوس د دې 3 دیوانو موضوعات علی تناسب پر دې 15 دیوانو تقسیم شوي دي. اوس فلحال 15 دیوانه فعاله دي په ستره محکمه کې. د نور پلان کې لرئ چې هغوی بیرته په فعالیت باندې پیل وکړي؟ هغه به د ضرورت ته په کتو سره بیا مخته فیصله کیږي. بلې د قضایاو د حل او فصل کې تاسې د کوم کوډ نه استفاده کوئ؟ جزاوي پر 2 قسمه دي. یو هغه جزاوي دي چې هغه په شرعي نصوص ثابت دي او په هغو کې تغییر نشي راتلی، لکه حدود او قصاص. او دویم قسم هغه جزاوي دي چې هغو ته تعزیرات ویل کیږي، چې هغه د جرم زمان مکان سره تفاوت کوي. نو دې ته په کتو سره شریعت هغه لپاره جزاوي مقرر کړي دي، لکه حبس یا ضرب وهل یا بعضو ته د وینا د لارې ښوونه کول، هغه تفاوت کوي. موږ د شریعت د حنفي فقه موافق ستره محکمه جزاوي مقرروي. بله، د نورو اسلامي هیوادونو د قضایي سیستم سره ستاسو ارتباط او اړیکه څنګه ده؟ موږ الحمدلله اسلامي جامع قوانین لرو او پوره با کیفیته مذهب لرو چې بل چاته د شرعي احکامو په اړه بل چاته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. بله، په تیرو تقریبا 1.5 کال کې کله چې اسلامي امارات بیرته په هیواد باندې حاکمیت پیدا کړی دی، حاکم شوی دی، د ستاج قضایي سیستم مو فعال کړی دی؟ موږ لنډمهاله سیمینارونه ډېر لرو او دا پروسه جریان لري. البته ستاج قضایي 2 کلن پروګرام تخصص په فقه والقضا اوس فلحال په کندهار کې جریان لري او شروع دی. هلته فعالیت اوس عملا کار شروع دی؟ بله هو عملا شروع دی او جریان لري. د قضاو یا د قاضیانو د تقرر په ارتباط باندې که هیوادوالو ته معلومات ورکړي، که تاسې سره یو قاضي دنده اخلي، هغه شرایط کوم یو دي؟ په ستره محکمه کې د قضاتو د ګمارلو دپاره یو ځانګړې کمیټه جوړه سوې ده چې هغوی ته د ګمارنو یو خاص طرز العمل ښودل سوی دی، چې مهم شرایط یې دا دي: امانتداري، دیانتداري، وفاداري، اهلیت کتل او ښه استعداد لرل، او د دې ترڅنګ د قضاتو د هغه کس سابقه کتل. تاسو ته معلومه ده چې د قضا یو سپېڅلی مسلک دی، نو د قضات په ګمارلو کې حتی الوسه د ډېر دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. بله، اکثره هیوادوال زموږ د دې نه شکایت لري چې دوی محکمې ته مراجعه کوي، یو قضیه پیدا کیږي، محکمې ته ځي، هغه قضیه باندې ډېر زیات وخت لګیږي په ابتدایه محکمه کې او تر دې ځایه پورې چې مرکز ته سترې محکمې ته راورسیږي. غواړو په دې اړه باندې ستاسې وضاحت واورو. دا ستونزې به وي. د دې لامل او علت هم دا دی چې د تیر نظام ستونزې او ناخوالې موږ ته راپاتې سوې، چې په محاکمو کې ډېر غیر شرعي، غیر اصولي جریانات ترسره سوي وو. خو البته د ستره محکمه او د امارت اسلامي مشرتابه محاکمو ته ډېره زیاته توجه لري، چې څه موده مخکې د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان راغلی و سترې محکمې ته، او د سترې محکمې له طرفه د هېواد ټولو محاکمو ته د متحد المال په شکل واستول سو، چې ابتدایه محاکم به په 1.5 میاشت کې موضوعات څېړي او تمیز مرافعه محاکم به په 1 میاشت کې موضوعات څېړي، چې په دې سره دا ستونزه تر ډېره حده حل سوې ده. او بله دا چې په د اواخرو کې دیوانونه 2 څانګو ته تقسیم سوي دي، چې 2 ځایه کار کیږي په یو دیوان کې، چې په دې سره الحمدلله اوس کارونه ډېر په تیزي سره روان دي او د ځنډ ستونزه تر ډېره حده حل سوې ده. بله، په همدې ځای کې که تاسو یو وضاحت ورکړئ چې ځینې هیوادوال غواړي چې هغوی نکاح خط جوړ کړي، شکایت لري چې ډېر وخت په دې باندې تېرېږي. دا ستونزې په اول کې وې، خو اوس دا ستونزې مکمل حل سوي دي. هیوادوال ډېر په اسانۍ سره اوس نکاح خطونه ترلاسه کولی شي او هېڅ مشکل نشته. یو ځل بیا غواړم چې په دې اړه باندې هیوادوالو ته معلومات ورکړئ چې ستاسې فعالیتونه او لاسته راوړنې په ستره محکمه کې څه شی دي؟ لکه موږ چې مخته یادونه وکړه چې د امارت اسلامي د راتګ وروسته ستره محکمه ډېر ښه فعالیتونه لري. د مثال یادونه موږ وکړه چې د محاکمو تشکیلات تکمیل سوي دي. د تیر نظام په وخت کې محاکم صرف په ښارونو کې فعال وو، چې په ولسوالیو کې محاکم نه وو فعال. دی په 20 کالو کې ونه سوی کولی چې په ولسوالیو کې محاکم فعال کړي،
خو الحمدلله د اسلامي امارت تر راتګه وروسته سترې محکمې په اول تشکیل کې د هیواد د ولایتونو د ټولو ولسوالیو تشکیل تکمیل کړی دی او فعالیتونه شروع دي. هیوادوال کولی شي چې د خپلې اړوندې محکمې څخه خپل حق او عدالت ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ اوس محاکمو استقلال ترلاسه کړی دی. په تیر نظام کې د واسطو، زورواکیو، رشوتونو د وجې د محاکمو استقلال د ځنډ او خنډ سره مخ و او د هیوادوالو باور یې پر محاکمو ډېر کم کړی و، خو اوس الحمدلله محاکمو خپل استقلال ترلاسه کړی دی. یعنې تاسې هیوادوالو ته ډاډ ورکوئ چې ظالم به ظالم ثابتېږي او مظلوم به مظلوم ثابتېږي؟ هو بالکل، موږ هیوادوالو ته پوره اطمینان ورکوو. تاسې په راتلونکي کال کې د وړاندې مو د تشکیل یادونه وکړه، د تشکیل د پراختیا لپاره کوم پلان لرئ؟ تشکیل پراختیا او کمبود دا ضرورت په کتو سره کیږي، نو که چیرې ضرورت محسوس سي کیدلی شي ممکن ده چې تشکیل نور هم تقریبا زوړ کال په ختمېدو باندې دی، تاسې محسوس کړی ده چې کمبود لرئ؟ موږ د دې لپاره اوس فلحال کمیټه جوړه سوې ده چې پر تشکیلاتو کار کوي او دا کار روان دی. لکه څنګه چې یو ډیر مهم او د تیر نظام په وخت کې ځینې محاکم د تاسې وړاندې په وضاحت هم ورکړه فساد په هغې کې موجود و، بډې به اخیستل کېدلې، هیوادوال د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و، ظالم به ظالم ثابتېده، مظلوم به مظلوم ثابتېده. داسې قضیې تاسې ته راغلي دي او څومره پورې په دې باندې بریالي شوي یاستئ چې هغه حق حقدار ته وسپارئ؟ داسې ډېرې قضیې راغلي دي. د اختصاصي محاکمو کې معلومیږي چې په ډېرو فیصلو کې هېڅ شریعت ته نه دي کتل سوي او یا هلته رشوتونه یا د زور یا د بل لار څخه کار اخیستل سوی دی. نو موږ یادونه وکړو چې د هغوی دپاره بیرته د سره جریان ورکول کېږي. د حدود د تطبیق لپاره څومره شرایط مساعد دي؟ ستره محکمه او ټول محاکم د ټولو شرعي احکامو د تطبیق مکلفیت لري. د حدود او قصاصو ضرورت او اهمیت یو معقول انسان ته ډېر ښه معلومیږي. لکه الله تعالی چې په قرآن مجید کې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، او د دې ښه مثال په اوسني عصر کې د تیر امارت دور دی چې د یو څو محدودو حدودو په اجرا سره په افغانستان کې یو داسې مثالي امن راغلی و چې دنیا اوسني عصر دنیا یې د هغه د مثال پېښولو څخه بالکل عاجزه ده او د حدودو په اجرا کې هېڅ معنی نشته. که چیرې یو فیصله د شرعي اصولو سره برابر وشي د مشرتابه تر نظر وروسته بالکل د هغه په اجرا کې معنی نه لیدل کېږي. لکه تاسو ولیدل د فراه ولایت کې پر یو قاتل باندې قصاص جاري سو او د هغه رقم جوزجان ولایت کې د قصاص یو فیصله تکمیل سوه چې په علني قضایي مجلس کې د والي معاون صاحب خپل د پلار قاتل معاف کړي. نو الحمدلله موږ د شرعي احکامو تطبیق ته پوره ډاډ ورکوو خلکو ته، هېڅ معنی نشته. بلې تاسې وړاندې په دې موضوع باندې یو څه وضاحت ورکړه. یو هیوادوال دی زموږ مشکل ورسره پیدا کیږي او محکمې ته مراجعه کوي، دوی نه پوهېږي په دې مسله باندې، هغه شروع د کوم ځای نه وکړي تر کومه ځای پورې راشي؟ که تاسې په دې اړه باندې به هیوادوالو ته معلومات ورکوئ. نو دوی که فیصله شروع کوي، ابتداءً فیصله خو د ابتدایه محکمې څخه شروع کیږي چې عریضه به محکمې ته وړاندې کوي او بیا خپل اصول مطابق مدعی علیه راجلبیږي چې هغه خپل مختلف صورتونه لري چې په څو جلبه ورستول کیږي. یعنې د دې ابتدا د محکمې د ابتدایه محکمې څخه کیږي. او که دوی چیرې نور مشکلات ولري یا مثلا د دوی یو فیصله په جریان کې خو دوی ستونزه لري یا د محاکمو څخه ستونزه لري، دوی کولی شي چې په سترې محکمې ته خپل شکایت ورسوي د عریضې د لارې. د شکایت یادونه مو وکړه. داسې وخت داسې شکایتونه پیدا کیږي هیوادوالو ته چې هغوی ته په ابتدایه محکمه کې په قاضي باندې دغه لري ده دوی شکایت لري، ستونزه د هغوی سره لري. تاسې داسې یو سیستم لرئ چې هغوی دلته مراجعه وکړي او تاسې بیرته د هغه مربوطه ادارې یا د قاضي نه د دې په ارتباط باندې وضاحت واورئ او پوښتنه ترې وکړئ؟ موږ په ستره محکمه کې د هر ریاست معاونیت حتی قاضي القضات حفظ الله د دفتر په نمایندګۍ باندې غرفې جوړې کړي دي چې هلته هیوادوال که په محاکمو کې څه ستونزه ولري یا د قضاتو سره څه ستونزه ولري او دوی وغواړي، دوی هر ریاست ته دغه غرفې د لارې څخه خپل شکایت رسولی سي، معاونینو ته رسولی سي او قاضي القضات حفظ الله ته خپل شکایت رسولی سي او د دې شکایت ته رسیدګي کیږي. بله د خارجي وکالت خطونو په اړه باندې که هیوادوالو ته معلومات ورکوي؟
د خارجي وکالت خطو موضوع خو دلته رامنځته کیږي چې زموږ کوم هیوادوال په خارج کې اوسیږي او دلته یو موضوع د دوی په جریان کې نو دوی راتلی نسي اړ کیږي چې وکیل ونیسي، خو په محاکمو کې هغه وکالت خط منل کیږي چې د شرعي اصولو مطابق لیکل سوی نو هلته په خارج کې کوم وکالت خطونه جوړ سوي وي هغه که چیرې د اصولو مطابق نه وي نو دلته نه منل کیږي. د دې دپاره اوس فلحاله دوې لارې موږ معلومې کړي دي. یوه لار یې دا ده چې دی په خارج کې په کوم هیواد کې اوسیږي هلته دې زموږ کونسلګري یا سفارت یې هلته دې مراجعه وکړي. کوم هیوادوال چې هیواد ته راځي نو هغه د هغوی په مخ کې به یو خپل وکیل مقرر کړي او دا دوه هیوادوال به پر هغه باندې شاهدان وګرځوي. نو دغه وکیل چې هیواد ته راسي په محکمه کې به خپل د وکالت خط ښکاره کړي او د وکالت دعوا به وکړي چې زه د خپل د مدعي حق غواړم او هغه دوه هیوادوال چې دلته راغلي دي به د ده پر وکالت شاهدي ورکړي نو په دې سره د ده وکالت خط منل کیږي. او دویمه لار یې دا ده که چیرې هغه مدعا علیه د ده وکالت ومني چې دا د مدعي وکیل دی نو په دې صورت کې هم د ده وکالت منل کیږي، په دې کې څه ستونزه نشته. یو په داخل کې یو مجرم دی جرم یې کړی دی د ځان دپاره مدافع وکیل نیسي. ځکه په تیر وخت کې دا سیستم موجود و. د مدافع وکیلانو دپاره کوم شرایط ځانګړي تاسې ایښي دي ورته؟ مدافع وکیلان به خپل طرز العمل لري، خپله طریقه لري چې هغه د وزارت عدلیې سره تعلق لري او دوی په دې اړه خپل جریانات ترسره کوي. بلې د راتلونکي پلانونو په اړه باندې که معلومات راکوي چې ستاسې د سترې محکمې راتلونکي پلانونه څه شی دي؟ سترې محکمې راتلونکي پلانونه دغه مشکلات چې که دلته یې د موضوعاتو ځنډ دی، د محاکمو شفافیت دی، په دې اړه دوی مکمل کار ته ادامه ورکړې ده او د محاکمو د لا پرمختګ دپاره ډېر پلانونه لري او اجرا کړي دي. بله په اخره کې هیوادوالو ته که کوم پیغام لري، کومه غوښتنه لري، همدا شیبه د ملي ټلویزیون په پرده باندې تاسې هیوادوال ویني، د ملي راډیو نه مو غږ اوري، مهرباني. موږ هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوو چې اوس محاکم استقلالیت لري، خپلواک دي او هیڅ ملکي یا نظامی مسؤل نسی کولای چې د قضاتو یا د محاکمو په چارو کې مداخله وکړي. البته د هیوادوالو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسلامي امارت د راتګ وروسته پر محاکمو باندې د خلکو باور او اعتماد ډیر زیات شوی دی او په محاکمو کې د فیصلو د عریضو ډیر هجوم دی، ډیر رش دی. نو د هیوادوال څخه غوښتنه دا ده چې دواړه جانبین د قضیې پر مقرره وخت باندې محکمې ته حاضر سي او خپله دوسیه مخ ته یوسي چې د ځنډ سره مخ نسي. هغه هیوادوال بعض مخاصبین دي یا نور دي چې خارج ته تللي دي او دلته موضوعات په محاکمو دي کې روان دي چې اوس د ډیر ځنډ سره مخ دي. او بله غوښتنه مو دا ده چې طبیعي ده چې په محاکمو کې په فیصله کې به یو جانب ګټونکی یا یو جانب به بایلونکی وي. نو د هیوادوال څخه غوښتنه دا ده چې د بایللو په صورت کې د شرعي حکم ته لبیک ووایي او د ناوړه تبلیغاتو څخه ډډه وکړي. یعنې هغه څه چې قانون وي هغه باید ومني، په ځان باندې تطبیق کړي. بلې هو. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او سټډیو ته راغلئ، په دې مهمو مسلو مو هیوادوالو ته معلومات ورکړه. مننه، الله مو خوشحال لرم، معزز اوسئ. د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو درنو اورېدونکو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. تر بیا چې ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږو، پاک او سپېڅلې رم وسپارو. پاک الله مو من.